بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کدونکو امید لرم چې تاسو به ښه ټیک ټاک وئ. نن زمونږ د پښتو املا لسم کلاس دی. لسم کلاس به مونږ وایو د پښتو د املا کلاس. قدرمنو اوریدونکو سوره چې هم د پښتو توري دي د هغې ټولو استعمال مونږ ویلی دی. د پښتو چې کومې لنډې جملې دي روزمره استعمالیږي نو هغه مونږ لیکو، په هغې به ځان پوه کوو. لکه زه لیکمه چې تاسو څنګه یې، دا مونږ څنګه لیکو؟ تاسو څنګه یې. دلته اوس تاسو وګورئ، تاسو څنګه یې. دلته کې سین استعمال شوی دی. ډېر خلک وایي چې دلته سین ولې نه استعمالیږي. ټیک شو. دلته کې امر والا یې استعمال شوی ده، حمزه والا یې. ډېر خلک وایي چې دلته کې دا تانیث والا یې ولې نه استعمالیږي. مونږ ویلي وو چې تاسو څنګه یې، نو دلته کې سین ولې استعمال شوی دی، سین ولې نه استعمالیږي. ځکه نه استعمالیږي چې کله زمونږه کندهارۍ لهجې والا رونه خویندې هغې وي تاسو څنګه یې، تاسو څنګه یې. نو کله چې په یو هغې په چې باندې دا ادا کړي او مونږ یې په سین ادا کوو نو دا مونږ په سیم سره لیکو. دلته کې بیا د دې یې د امر یې او د تانیث والا یې اواز یو دی. دلته هم یې دام یې، لہذا دلته کې دا یې لیکو دا غلط دی، امر والا یې ټیک دی. ولې؟ تاسو څنګه یې. دلته کې پکې مونږ ویلو چې کله امر یې یا چاته ته حکم کوي یا چاته ته درخواست کوي نو دلته کې به امر والا یې استعمالیږي، او دا یې چې دا د مؤنث نوم دپاره یا مؤنث ټکي دپاره به دا یې استعمالیږي. نو تاسو څنګه یې. بیا بله مونږ جمله لیکو چې مونږ ښه یو. مونږ ښه یو. ښه یو. دلته اوس وګورئ، مونږ ډېر وروڼه وایي چې دلته دا ګې ته ولې ولیکو، د دې په ځای ته ګاپ ولې نه لیکې، لہذا ګاپ لیکل غلط دي. بیا به ډېر وروڼه وایي چې دلته کې ته دا خې ولې نه لیکې، دا خې ولې نه لیکې، لہذا دا غلط دی. او ډېر به وایي چې د دې اواز د دې نه خو یو هم جوړېږي، یې و یو. یو به مونږ څنګه لیکو او یو به مونږ څنګه لیکو. دلته وګورئ، دلته ما پې پیش کړی دی، یو د پاسه به پیش راځي. دا مونږ ویلي د استعمال دا یو دی او دا سری یو. نو مونږ ښه یو. د دې استعمال مونږ ویلی چې دا دلته ګاپ ولې نه کوسرې څوک داسې لیکي چې مونږ، لہذا دا غلط دی. ولې غلط دی؟ زمونږه کویټې والا یا افغانستان والا رونه هغه وي مونږ، کندهارۍ لهجې والا څه وایي مونږ، هغې دلته کې جې استعمالي. نو مونږ دا ویلی دی چې کله هغې یو ټکې په جې باندې استعمالي او مونږ یې په ګا به استعمالو نو لہذا دا مونږ په ګې باندې لیکو. هغې به دې ته مونږ وایي، مونږ به ورته مونږ وایو. نو لہذا دا به داسې لیکل کېږي، دا لیکل غلط دی. یا بل زه یو ټکي لیکمه چې دا زمون وطن دی. دا زمون وطن دی. دلته هم ګې راغله، دا ګې ټیک ته، د دې په ځای که څه ګاپ لیکي زمون، نو ګاپ لیکل غلط دي. دلته کې به ګې استعمال. د دې تاسو که چا نور ویډیوګان نه کتل، لومبی ویډیوګان تاسو وګورئ، په دې به استعمال به تاسو پوه شئ. د ګې د خینه د دې ټولو په استعمال، لکه د سیم په استعمال به پوه شئ، د زیمو او د خینه او د ګې. د دې څلورو استعمال لږ په پښتو کې مشکل دی، خو چې کله مونږ ته د دې د کولیې او د دې د اصولو پته ولګېده چې دا به په کوم ځای کې استعمال، سیم به په کوم ځای کې استعمالیږي، د سین اواز ورکړي، زیم د زی اواز ورکړي، دا به کوم ځای استعمالیږي، خین د خې اواز ورکړي، دا به کوم ځای استعمالیږي، ګې د ګاپ اواز ورکړي، دا به کوم ځای استعمالیږي. تاسو چې زاړه ویډیوګان وګورئ نو په دې کې د دې وجې ما ښوولي دي چې کله هغه وجې تاسو معلومې کړئ، وګورئ، خوښې کړئ، نو تاسو ته به دا استعمال بیا اسان شي. تاسو به د بل په لیک کې به هم تاسو هغه غلطۍ د هغې نه وباسلی شئ. نو او دلته کې وګورئ اخر کې ما مجهوله یې لیکله،
ډېر رونه څه کېږي دا زمونږ وطن دی دا لیکي لہذا دې کې دا لیکل غلط دي دلته کې دا به مونږ مجهوله اوږده یې استعمالو یا مونږ لیکو چې دا کار شوی دی اوس وګورئ دلته کې هم مجهوله یعنی اوږده یې استعمال شوه دلته هم اوږده یې استعمال شوه ولې مونږ ویل دي چې دا کار سره دا مذکر دی مذکر ته اشاره ده نو دا کار شوی دی دلته به دا یې مونږ ویل چې دا د مذکر لپاره استعمالیږي نو دا کار شوی دی دلته دا کار مذکر دی چاته اشاره ده هغه مذکر دی نو دا کار شوی دی یا بل جمله داسې مونږ لیکو چې نن ډېر زیات باران وو نن ډېر زیات باران وو دلته دې ته وګورئ دلته ما دا لاندې باندې ټکی کړل دلته کې اصل کې دا مخصوصه یې استعمال شوی ده چې دا مخصوصه یې یا دا اوږده یې په منځ کې راځي نو دلته به دا ټکی مونږ نیغ کوو لاندې باندې ټکی به کوو نن ډېر زیات باران وو ټیک ده داسې نورې ډېر شي جملې دي یا زه لیکمه چې ته سکول ته نه یې تللی ته سکول ته نه یې تللی نو وګورئ دلته په دې هې باندې ما حمزه کړې ده مطلب ته او تا دلته کې درې خبرې نوې راځي زه لیکلم یو دی ته یو دی تا یو دی تا ته څنګه یې هغه ته ووایه تا دلته کې دغه تا استعمال شو ته څنګه یې هغه ته ووایه تا څه چلو کو تا په دې درې واړو کې فرق دی که تاسو د دې لږ دې باندې غور وکړئ ته څنګه یې یا هغه ته ووایه او تا دا کار کړی دی دا اوږدېږي چې کوم ځای کې اوږدېږي نه هلته الف استعمالېږي نو په دې درې واړو کې فرق دی نو دلته کې ما وګورئ ته سکول ته نه یې تللی او اخر کې مې مجهوله یې اوږده یې لیکله ولې دا زه تپوس چا نه کومه ما سره کس الګ دی یا نارینه دی مذکر کس دی یعنی نارینه یا الګ دی دغه نه زه تپوس کوم ته سکول ته نه یې تللی کو چېرې دا جینۍ نه زه تپوس کوم یا دا مؤنث نه زه تپوس کوم نو زه به لیکم چې ته سکول ته نه یې تللی دلته کې مخصوصه یې راغله ولې دا د مؤنث لپاره استعمالېږي د مؤنث جمع لپاره دلته ما اوږده یې لیکله دا د مذکر لپاره استعمالېږي دلته ته مذکر ته خبره ده دلته مؤنث ته خبره ده ځکه دلته کې دا استعمالېږي داسې بله چې ډېر ټکي دي چې یا زه بله یو جمله لیکم چې دا د کار و نو دا د دې باندې مون اکثر مونږه زبر کوو نه لیکم ضرورت نشته دی دا د کار و وګورئ دا د کار و دا خواته ما ته چې کوم کس چې زه هغه ته اشاره کوم چې دا د کار و نو دلته کې به دا غلطي مونږ نه کوو چې دلته کې به څوک بعضې کسان داسې لیکي چې دا قلم د هغه سره و دا قلم د هغه سره و نو دلته کې دا د چې دی زبر پې نه کوم ضرورت نشته دی دا قلم د هغه سره و دلته کې بعضې رونه څه چلو کې
دا ولیکي. دا غلط دی، دا لیکل غلط دی. دا قلم د هغه سره و. کو چېرې زه داسې دا پکې استعمال کوم چې دا قلم د هغه و یا هغه سره و، نو دا څه شو؟ دا قلم دا هغه و، دا قلم دا هغه و. لہذا دا جمله غلطه ده، دا جمله ټیک ده چې دا قلم د هغه و. یا موږ لیکو چې هغوی مردان ته تلي وو. هغوی مردان ته تلي وو. نو هغوی دلته کې یې د لاندې مد دوه ټکي وکړو. نو دا که څوک داسې لیکي چې داسې ټکي وتو کینده بیا هغوی شو، که داسې لیکي دا هغوی شو، دا غلط دی. لہذا دا غلط دی، دا ټیک دی. هغوی مردان ته تلي وو. یا چې موږ لیکو چې دې په لبه ولیکم چې اسلم پېښور ته تللی وو. اسلم پېښور ته تللی وو. یا زه لیکم چې ګلالی اسلام آباد ته لیکم چې ګلالی کابل ته تللی وه. ګلالی کابل ته تللی وه. دلته تللی ما مجهوله یې ولیکله، دلته ما مخصوصه یې ولیکله. ولې؟ دا ګلالی دا مؤنث جمله ده، دا اصلا مذکر دی، دا مذکر جمله ده، یعنی دا الک دی او دا جینۍ ده. نو موږ ویلي چې د مؤنث لپاره به مخصوصه یې استعمالیږي، مذکر لپاره به مجهوله یې استعمالیږي. که دلته موږ سوچ کوو نو تللی وو، الک لپاره و راغی، جینۍ لپاره و راغی. نو دا فرق چې تاسو ته معلوم وي. یا موږ لیکو چې بعضې په سوشل میډیا باندې زموږ لیکي چې دا لږ کار دی. نو دا د دې په ځای څه ولیکي؟ داسې ولیکي لامګاپ. لہذا دا غلط دی، دا ټیک دی. دا لږ کار دی. او د دې په ځای څه لیکي؟ دا ټیک دی. د دې په ځای څه ولیکي؟ دا شانتي ولیکي. نو موږ به داسې نه لیکو، یا ورته داسې ټکي هغې وکړي دا کار دی. نو دا دلته لیکل دا غلط دی. ولې اوږده یې مجهوله زه یې لیکمه؟ کار مو سره مذکر دی او دا یې چې دا د مذکر دپاره استعمالیږي، ځکه دلته زه اوږده یې لیکم. او ما تاسو ته ویلي دي چې په آخر کې کله جمله ختمیږي او دی آخر کې دی راشي، نو هغه به موږ څه لیکو؟ هغه به موږ اوږده یې لیکو. یا لیکم چې بله جمله لیکم چې ونې پاڼې غورځولې دي. ونې پاڼې غورځولې دي. اوس دلته کې ما ګوره دا تاسو ته پته وي چې د دې او د دې دواړو یېګانو اواز یو دی. د دې ای اواز دی، د دې ای اواز دی. ونې که چېرې موږ داسې ولیکو هم ونې شو، داسې هم ونې دي، خو دا غلط دی. ولې؟ ونه مؤنث دی، چې یو ونه د هغې چې موږ جمع جوړو نه بیا موږ ونې سره به جوړو. پاڼه چې ده دا مؤنث دی، د جمع موږ جوړو د مخصوص یې سره به جوړو، مجهوله یې به دلته نه لیکو. نو ونې مخصوصه یې راله، پاڼې ولې مخصوصه یې راله؟ ځکه چې ونه هم مؤنث دی، پاڼه هم مؤنث دی. مؤنث ته موږ څه پته لګي؟ موږ ته څنګه پته لګي؟ موږ وایو ونه ده، اخر کې ده راغی، دا شانتې ده به راشي اخر کې. دال هده چې د چا ته اخر ته راځي نو بس دا مؤنث دی. دا ونه ده،
دا پاڼه ده، داسې موږ نه وایو که نه چې دا ونه دی یا دا پاڼه دی. بعضې نور اردو سپیکر والا، پارسي والا یا نور ژبو انګریزانو نور ژبو چا چې پښتو زده کړله نو هغوی په دې کې ډېر زیات مشکلات لري. لکه هغه به وایي چې دا ونه دی، یا پنجابیان چې پښتو چې زده کړي لږه ډېره نو هغوی دا پاڼه دی، هغوی د مؤنث مذکر بیا هغه فرق نشي کولی. او غورځولې دي، ونې پاڼې غورځولې دي، نو دلته کې دی اخر کې راغی. دی خو موږ اسانه ویل چې کله د ای اواز ورکوي هلته کې به دا یې استعمالیږي. امید لرم چې تاسو په دې باندې څه نه څه پوه شوي یې او راتلونکي کلاس کې به انشاءالله نورې داسې جملې وایو چې کومې زموږ ذهن ته راځي او پای کې مشکلات یو ګراني او هغه مونږ لیکلی نه شو یا مونږ ته پکې څه فرق پکې نه ښکاري، یا تاسو په ذهن کې داسې داسې جملې یا داسې ټکي چې هغه په لیکلو کې تاسو مشکل لرئ، تاسو ته ګراني چې دا به مونږ په ح سره لیکو، کو خ سره لیکو، کو په خین سره لیکو، که په سیم سره به لیکو، کو په خین سره به لیکو، کو په ګیس، دا ټول سم مشکلات نه تاسو مونږ ته په کمنټ کې ویلی شئ او انشاءالله په هغې باندې به تاسو ته ویډیوګان جوړو. دې سره زموږ دا کلاس ختم شو. د الله په امان.